د مزار شریف ښاروال وایي د ښاري خدمتونو وړاندې کول او د ټولنیز عدالت د تامین او دغه راز د غوره ښاري خدمتونو د وړاندې کولو ژمنه وکړه. ټینګار یې وکړ چې خلک دې د اقتصادي بنسټ د پیاوړتیا په موخه له دغې ادارې سره همکاري وکړي. ما باید حق شما را که بادار است هم مراعات بکنیم و شما هم حق مزدور خود را مراعات بکنید تا که حق به حقدار شود. یک چیز ما برات اطمینان میتیم، پولی را که شما به شهرواری به نام تکس و صفایی میسپارین به جای مصرف نمیشود. د مزار شریف ښاروالۍ د سکتوري رئیس وایي په دغه پروژه باندې 1,000,000 افغانیو په لګښت ټول تخصصي او ساختماني نورمونه او معیارونو سره به سم ترمیم او فعال شي. پروژه به نام پارک نمبر دوم پروژه ایس است که در ناحیه نهم موقعیت داره و نصب سولار هستند و همچنان نصب و ترمیم کٹاره هستند و همچنان ترمیم اتاقها و تشناب‌های از این پارک هستند و آماده کردن و یا دوباره فعال ساختن فواره آب هستند و همچنان کانکریت ریزی که در داخل پارک ناز باشه شامل این 5 مورد میشه. په همدې حال کې د دغې پروژې اوسیدونکو د ښاروالۍ له ښه اقدام او حیاتي حرکت څخه خوښي څرګنده کړه او په بیلابیلو برخو کې د ښاروالۍ خدمتونه مهم او اساسي وګڼل. این پارک ما را امروز شاهد ابتدایش بودم. انشالله با یاری خداوند به 60 روز به پای اکمال میرسه و طور تسلیمی بر ما میته. این را ما نگاه میکنم. از خصوصا از شهردار صاحب و با هیئت همراهانشان با ارگانهای مربوطه از پلیس ملی استخبارات که اینجا به خاطر ترمیم پارک بلاک 2 پروژه است که در اینجا تشریف آورده بودند ما قلبا ازشان سپاس و تشکری میکنیم. د یادونې وړ ده چې په راتلونکو 2 میاشتو کې به دغه پروژه په اساسي توګه ترمیم او فعال شي.